په هلمند ولایت کې د نجم القرآن تر عنوان لاندې د سویل لویدیځ زون په کچه د حفظ او حسن قرائت سیالیو مراسم څو میاشتې وړاندې د پوهنې وزارت له لوري په دریو پړاوونو کې د حفظ او حسن قرائت سیالۍ د زابل، کندهار، روزګان او هلمند ولایتونو ترمنځ په لار اچول شوې وې چې نن پکې د سویل لویدیځ زون په کچه هلمند ولایت په دواړو برخو کې لومړی مقام خپل کړ. د یاد مراسمو پر مهال د دې ولایت والي مولوي عبدالرحمن مسلم کندوزي د خپلو خبرو پر مهال ویلي دا ډول پروګرامونه د زده کړو د پراختیا او د زده کوونکو د تشویق لپاره تر ټولو اغیزمنې لارې دي. نوموړي په دې برخه کې د پوره همکارۍ ډاډ ورکړی دی. الحمدلله ثم الحمدلله چې نن د څلور ولایتو محترم علماء کرام، محترم حافظ صاحبان د افتخار او د خوشحالۍ په فضا کې بدون له دې نه چې کوم وهم او رعب ولري، الله تبارک وتعالی په داسې د یو ښار په یو مشهور ځای کې راټول کړي او لله الحمد کوم وهم او خوف نه لرو. بل خوا بیا د هلمند ولایت د پوهنې ریاست رئیس مولوي محمد ایواز انصاري د پوهنې وزارت له لوري د دغه ډول پروګرامونو هرکلی کړی او ویلي دي چې دا ډول پروګرامونه د زده کوونکو د استعدادونو په رابرسېره کولو کې مهمه ونډه لري. همداراز د اسلامي زده کړو د مدارس امیر کاري مومن شاه رمزي وایي د سویل لویدیځ زون ترڅنګ د مرکزي زون په کچه هم دا ډول سیالۍ په لار اچول شوې وې چې دا سلسله به تر ملي کچې پورې دوام پیدا کړي. چې داسې پروګرامونه د شاګردانو ترمنځ سالم رقابت رامنځته کول دا په علمي ډګر او په علمي سیالۍ کې دا یو قسم و مدارسو او دارالحفاظونو ته وده ورکول دي. تقریبا څو میاشتې مخکې د څلورو ولایتونو په لار اچول شوي د ولسوالۍ پړاو ختم شو، بیا د ولایتي پړاو دا نن تاسو چې شاهد وئ د محفل اخري او فاینل پړاو. په ورته وخت کې بیا له هلمند ولایت څخه په دې سیالیو کې ګډون کوونکي حافظ محمد ادریس او قاري سراج الدین چې په دې سیالیو کې لومړي مقامونه ترلاسه کړي خوښ دي او له اسلامي امارت څخه غوښتنه کوي چې دې برخې ته د لا هم پاملرنه زیاته کړي. ډېر خوشحاله یم، زما دپاره خو هریم ډېره خواري زما سره نور ماشومانو ته مې دا پیغام دی چې دې زده کړې وکړي او بس بیا مقاماتو ورسېږي. دا زموږ د استادانو زیار او کوشش او د قاري محمد هغه دی د ادارې له خوا څخه موږ سره دا زیار او کوشش سوی دی چې موږ دغه نتیجې ته نن راورسېدو. پاتې دي نوي چې په دې سیالیو کې لومړی مقام هلمند، دوهم کندهار، درېیم زابل او څلورم د روزګان ولایت د سیالیو ګډون کوونکو په خپل نوم کړ.